د خوست ولایت د فوټبال فدراسیون تر چتر لاندې د پښتونستان پر د فوټبال پر لوبغالي د خوست ولایت میچند بابا او پکتیا پامیر لوبډلې ترمنځ خوندوره لوبه ترسره شوه چې پکې د پکتیا پامیر لوبډلې د خوست ولایت میچند بابا د فوټبال لوبډلې ته 2 ګولونه ورکړل او لوبه د پکتیا پامیر لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د لوبې په جریان کې د نبی مقبول او عبدالرحمن میوند ستاینه هم وشوه چې دواړو په مختلفو برخو کې د لوبغاړو او لوبډلو په تشویق او مالي برخه کې فعال ونډه اخیستي، نو په همدې اساس دواړه تقدیر کړل شول. د یادونه وړ ده چې په یادو مراسمو کې د خوست ورزشي امیر عطاالله کډوال، د فوټبال فدراسیون مسؤل ریبار حسان، د رزمي ورزشونو مسؤل جمیله الماس، استاد حکمت الله حسان او ګڼو تماشا کوونکو برخه اخیستې وه.